السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمزم ته نوري اوبه راچول دا ټول زمزم ګرځي او که خلق خطا ایستل دي. محترمینو، رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ته صحابه کرام راغلل. شپږ اووه نفره و، د یو کلي و د یو قوم څخه یو وفد جرګه ورته راغله. اسلام یې راوړی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې لمونځ وکړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته وایي ان بارضنا بیعه، زموږ په کلي کې زموږ په ښار کې د نسواراو د عبادت ځای ته بیعه ویل کیږي او زموږ د عبادت ځای ته مسجد ویل کیږي. صحابه ورته وایي یا رسول الله زموږ په کلي کې د نسواراو د عبادت ځای موږ جوړ کړی دی، مخکې مو عبادت کې کاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک اودس وکړي، په خوله یې اوبه وګرځولې، په یو لوښي کې ورکړلې او بیا ورته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک الله هغه ځای ونړوئ او دا اوبه په وشنئ او ور وشنئ، یعنې ځای په پاشي کې وتخذوها مسجد، پر هغه ځای مسجد جوړ کړي. اصحابه کرام څه ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته؟ ان البلد بعید والحر شدید، ښار مو لرې دی، ګرمي ده، اوبه وچیږي پر لارې باندې، یا له موږ څخه څښل کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه ورته وایي؟ مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. نوري اوبه ور واچوئ، نوري اوبه چې مور واچولې ټولې به مبارکې اوبه جوړې سي. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه د دې حدیث متعلق فرمایي وایي فیصیر اوبه ګرځېږي الکل طیبه، ټولې به مبارکې طیبې سي. حدیث 901 صفحه 90 باب نمبر 11 کتاب المساجد سنن نسائی بشرح حبیب جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه. او دغه رنګ ابن علي کاری رحمت الله علیه په مرقات الدوم صفحه 392 حدیث رقم 916 کې دا روایت ذکر کوي. هغه هم دغسې وایي وایي دا ټولې اوبه به مبارکې سي. نو ښه طریقه یې دا ده زمزم اوبو ته ما ور اچوئ، زمزم ته نورې اوبه ور واچوئ، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نه دي ورته ویلي چې دغه اوبه و نورو اوبو ته ور واچوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ول دغه اوبو ته نورې ور واچوئ. انو اوس یو غړپ زمزم په یو لوښ کې کښېږده، یو سطل اوبه ور واچوه، ټولې زمزم ګرځي، ټولې زمزم ګرځي. او دغه رنګه فقهای کرام فرمایي د قسم متعلق وایي که یو سړي قسم وکړي چې زه زمزم نه څښم، بیا نو یوه غړپ اوبو ته یو سطل اوبه ور واچولې، نو دا قسم پر اوړي که نه پر اوړي؟ وایي و پر اوړي، ځکه په یوه غړپ باندې ټول سطل زمزم ګرځي. او دغسې تجربه کړې هم د موږ. مرقات جلدوم صفحه 392 حدیث رقم 916 کتاب الصلات باب المساجد و مواضع الصلاه. نو محترمینو له وخت هم دا عادت دی د حاجیانو چې راسي، ځکه حاجي ته 5 لیټر اوبه ورکوي، 5 لیټر اوبه چې د میلمنو ته ورکوي په یوه ورځ خلاصېږي. نو دوی بیا راولاړېږي نورې اوبه ور اچوي، یا زمزم نور اوبو ته ور اچوي، یا زمزم ما ور اچوئ، زمزم ته نورې اوبه ور واچوئ، یو غړپ اوبه په سطل کې واچوه، نورې اوبه پسې ور واچوه، ټولې به زمزم وګرځېږي. او دغه رنګه د زمزم متعلق پرون ورځ زه سهار ناشتې ته ورغلم، د هوټل څخه مې ناشته راوسته، کمپنۍ والا یو بل نفر هم ناست دی، د زمزم بحث دی. هغه وایي یو وایي زه خو زمزم ډېر وړمه، د خلکو چم نه کوم چې مسلمانان خطا باسم، پرې به دوکه و درواغ کوم. هغه وایي څنګه؟ وایي واسه مسلمانان خطا باسي، وایي زمزم دې وي چې زمزم له کومه دي اوبه یې ورته ساده اوبه یې ورته راخستې. هغه وایي پروا نه لري، خو ملایان وایي چې دا ټولې زمزم ګرځي. ملایان پسکۍ وایي، پسکۍ غورځي، ولې هغه هېڅ پسکۍ دي د ملایانو ته. هغه ما ته اشاره وکړه مولوي صاحب باره دغه ځای کې خو نو زه نه ورګډېږم، خو یو عامي و جاهل سړی دی، نو که دی پوهه وایي بیا به د ملایانو خبرو ته پسکۍ نه ویل. نو سړی چې اوس ورته وایي باره نور پسې کافر کېږي، اوس په دغه خبره کافر سو، نور پسې کافر کېږي، ځکه د علماو خبرو ته پسکۍ ویل دا کفر دی، عالم له ځان نه غږېږي. دا خبره چې اوس زه درته کوم پروا نه لري، خو هغه حدیث دی، ورسه هغه حدیث دی وګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي، زه نه فرمایم مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. اوبه نورې ور واچوئ، ټولې به مبارکې طیبې ګرځي. نو د زمزم او د هغه اوبو عین دغه مثال دی، هغه هم یو ضرورت و، اوبه پر لارې وچېدې یا لږ وې،
رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کل نورې اوبه ور واچوي ټولې به مبارکې اوبه سي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې اوبه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې اوبه خو ډېرې مبارکې او دغه رنګه دا د زمزم اوبه چې دي په دې کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ناړې سته ځکه عباس رضی الله عنه که عبدالله بن عباس رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د زمزم په سولاغه کې اوبه وچښلې بیا په خوله ورغړلې بېرته یې ور واچولې هغه یې ور ایله کړه د زمزم اوبو ته نو په دغه اوبو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ناړې هم پرتې دي نو عین هغه کې ستاسو هغه د صحابه کرامو مبارکانو چې دته ویل دا اوبه خو لږ دي او پر لارې وچېږي له موږ څه تویېږي ده ورته نورې اوبه ور واچوي نو ښه خبره دا ده چې زمزم یو غړپ په یو لوښ کې کښېږدي بیا نورې اوبه پسې ور واچوي او کورونه مو د زمزم له اوبو څخه مه خالي کوي دا بعضې خلک دی چې اشته راشي باره هغه یې څو ورځې زمزم په کور کې ګرځي باره پسې ورکې سي زمزم باید د مؤمن په کور کې پروت وي عسل باید د مؤمن په کور کې پراته وي خرما باید د مؤمن په کور کې پراته وي زیتون باید د مؤمن په کور کې پراته وي او دغه رنګه حب سودا د مؤمن په کور کې باید پرته وي نو الله جل جلاله دې توفیق راکړي چې موږ د زمزم احترام وکړو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته